یعنی الله رب العزت د دوی نبی ته وحی وکړه چې په دې باندې یو سړی بادشاه مقرر کا چې نوم یې طالوت او دا طالوت د بدن په لحاظ باندې ډیر قوي وو اوچت قد والو د دیو جنا ورتا طالوت ویل شو چې د دو قد هغه اوچت او دای لقب خپل قوم کې په دې باندې مشهور خو تورات کې د دنوم شاول بن قیس کله چې بنی اسرائیل راولګي دا او د خپل سوال ډیر مضبوط کو نو سمیل علیه السلام منځ کو الله رب العزت ورته وحی وکړه چې دوی سغواړي هغه ول اومنه بیا یې د توحی وکړه چې دا پلانی صفات والا شخص د دوی د پاره معین کا او دغه شخص د بنیامینو په اولاد کې وو نومی شاول بن قیس او کم صفاتو چې رب العالمین پیغمبر ته ویلیو نو هغه په دې کې بیا موندو او دا په ټول قوم کې یو غت سړی و سوامیل د دو په سر باندې تیل ولګول او خپل کړو د در پاره دعا وکړه او د ټولو بنی اسرائیل په مخامخ باندې دا غیر پاره بادشاہي مقرر کو وقال لهم نبيهم او ویلو دیتا پیغمبر خپل ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا یقینا الله مقرر کړی دی تاسو لرا طالوت بادشاہ ګور پدې کې ډېر تاکیدات دي یو تاکید پکې دا دی چې نسبت الله ته وکړه چې دا د الله تر طرف نه مقرر دی دویم دا چې د ان کلمات د تاکید پر راوړه او قدیم د تاکید پر راوړو چې زما د طرف نه دا نه دی مقرر بلکې دا د الله د طرف نه مقرر دی د دوی راولګېدو هغه باندې درې اعتراضونه وکړل قالوا ویل دوی ان یکون له الملک علینا سرنګ بشی دلرا حکومت په مونږه ونحن حق بالملک منها او مونږ ډېر حقدار یو په بادشاہي ددنا ولم یعطى ساعة من المال او نه د ورکلې شوی دتا پراخي د مال درې اعتراضونه وکړو دا ان نا په معنا د کې په سره د تعجب د پاره استعمال شوی درې اعتراضونه وکړل اول اعتراض دا وکړو چې د په منګ باندې بادشاہي کولو دا ډیر ناشنا دي دا د بادشاہي حقدار نشي کېدلې دوی دا ویلو چې دا د بادشاہي د خاندان نه ده
ځکه بن اسرائیلو کې دوه خاندانونه را روانو یو ته به د نبوت کورنۍ ویله او بل ته به د مملکتو د بادشاهۍ کورنۍ ویله د نبوت خاندان او کورنۍ د لاوی بن یعقوب په اولاد کې چلیدله او د دین موسی هارون علیهم السلام د ملوکیت یعنی د بادشاہی یهوذا بن یعقوب په اولاد کې چلیدا نور دین داوود او سلیمان علیه السلام او طالوت د دې دواړو نه نو بلکې دادو بنیامین بن یعقوب علیه السلام د اولاد نو په دی وجبانی دوی راولګي داود د بادشاہی نه انکار وکړ قالوا ان يكون له الملك علينا دویما ونحن احق بالملك مونږ د دنا په بادشاہي ډیرو لایق یو دوی په الله اعتراض کاوه چې الله زیات حقدار او غوره شخص هغه ته حق نه دی ورکړي دی په خپل ځان باندې فخر وکړو او د ځانو صفای بیان کړه او دا د مخکنا ولې اعتراض وو تفسیر قاسمی کې وایي چې پدې کې پدې اعتراض کې د ابلیس د فخر نه یو برخه یو حصہ راغلی دا الله رب العزت ابلیس ته ویل آدم علیه السلام تاسو سجده وکړه نو شیطان ویل انا خیر منه زو د آدم علیه السلام نه غوړې ما درته نه غوړې ما دریم اعتراض داو کو ولم یوتا ساعتا من المال دی غریب دی مال ور سره نشتا بادشاہی بغیر د مال نه چلیږي دی داویل بادشاہی بغیر د مال نه چلیږي علامہ حرالی رحمه الله وی دا د دوی لپاره یو ډیر ولې فتنه شو چې د مال نه بغیر او بادشاہي نه قائمېږي حال دا چې بادشاہي خود الله په ورکه باندې دا نه چې په مال باندې دا نور دی په وینا کې جهالت مود دی په وینا کې شرکم پروت و نګور دی د پیغمبر د خبرې په باره کې قیاسونه هغه شروع کړل ګورا لکه زمون خلق یو طرف پیغمبر خبره ده او بل طرف ته خلق را لګي ځان خبره جوړي هغه پس روان وي ډیر کرتی بادشاہانو سره مالو نه ای خو لیکنو هغه مالونه بیا په زیبانه نه لګیا حکومت شي خراب شي په باندې نو حکومت دا په مال باندې نه سميږي قال ویلغو ان الله اصطفاه عليكم یقینا الله تعالی تو غوړه کړې ده پتاسو ان الله اصطفاه عليكم دوی دا ویل چې نسب کمزور دی غریب دی نو نبی په اول رد وکړو چې تاسو غوډه ته غریب او کمزور وای خو لیکنو دا الله رب العزت غوړه کړی دی وزاده بسطة في العلم والجسم
او زیات کړی دی په پراخۍ د علم او د جسم. مطلب دا دی چې اصلي په کار چې راځي نو هغه علم په کار راځي. او مراد د علم نه یعنی سیاسی خبرو باندې پوهېدل. انبیاء علیهم الصلاة والسلام په دې باندې ښه پوهېږي. او بل دا والجسم او د جسم د بدن. جسم نه مراد ظاهری بدن. ظاهری بدن هغه کې چې طاقت وي ظاهری روغ وي نو کافرانو باندې د دینا رعب راځي. او بعد علماء کثرت معانی الخیر د خیر صفاتو پکې زیات دي بهادری پکې موجود ده. والله یؤتی ملکه من یشاء الله ورکوي خپل بادشاہي چاله چې وغواړي. دام د نبی په وینا کې داخل له یعنی په دنیا کې بادشاہي ورکول بغیر د میراث او بغیر د مال نه دی. بادشاہي ورکول دا د الله په اختیار کې دي. الله رب العزت کله غواړي او سړی بادشاہ کی او الله غواړي کله یو انسان راوالی گدائی کی غریبی کی نن بادشاہی ورکی سوال جیل تواچے دا خود اللہ پہ اختیار کی دی. واللہ واسع علیم اللہ پر آخرہ وستن کے علیم او پوہا دے. واسعون پراخ ذات دے فقیر لا پراخی ورکی او مالدار کی. تاسو گورئ نا چې پلار نیکو یا اول کې د رزق درکې نه لګیږي او بیا چې ګوري دومره مالدار شي. علیم پوهه دې په لایقو د بادشاہۍ باندې. الله پوهیږي چې دا بادشاہي دا مشري د چا سره مناسب ده نو هغه ورکوي. نو وقال لهم نبيهم اويل ديتا نبي ددي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقينا الله مقرر کله د استاسو لپاره طالوت بادشاہ. قالوا ديول ان يكون له الملك علينا سرنګي بوي د پاره بادشاہي په منګ باندې. ونحن احق بالملك منه حال دا چې مونږ ډیر لایق په بادشاہي او سره ددنا. ولم يؤت ساعة من المال نه د ورکړل شوی دتا پراخي د مال. قال اولغا ان الله یقینا الله اصطفاه علیکم یقینا الله غوړه کړی د لره پتا سوانه. وزاده بسطا فی العلم والجسم زیاد کړی دا د لره پراخي په علم او جسم کې. والله یؤتی ملکه من یشاء الله ورکی بادشاہي خپل چاله چې وغواړي. والله واسع علیم الله پراخ فضل والا ډیر په هده. اللهم قوینا